ولی طالبانو جمال کزی سره ولی ناروا ده د حیض په حالت کې. طالبانو علما وی کله چې یو سړی له خپلې ښځې سره جماع کوي داخل د رحم ته د ډېر نازک ده، نو دا د ذکر سر دا چې کله په هغه باندې ولګېږي د ښځې داخل د فارج باندې هغه داسې لږ معمولي غوندې زخمي کېږي. کله هم که فکر کړی د چا لاس یا بدن چې ډېر نازک وي داسې دیوال چې شي باندې ولګېږي وګرېږي، نو فرج هم داسې داخل نو هغه چې سو نو هلته وینه وي، وینه نجاست و میکروب ده. هغه لږ زخم سره چې وینه یو جای سي طالبانو هغه میکروب ده، هغه ټول میکروب اخلي. یعنې علما یې ډېر ښه حکمتونه ذکر کوي چې دا یو له ښه حکمتونو نه ده، ځکه علما شرعي دا ناروا ګرځولی. او طالبانو نادر هم لري، علما وی کوم باغ کې چې څه شی خوښوي په باغ کې چې حایزه ښځه ورسي طالبانو باغ کې هغه میوې راغورځي. شودیک کې چې لاس ښځه وي حایزه شودې ورانیږي طالبانو. داسې نادر هم څه شته پکې طالبانو کان یأمرنی رسول علیه السلام به ما ته امر کو، بیا به مې ازار واغوستو فیباشرنی ما سره به مباشرت کو، زه حایزه وم یعنې له نامونه پورته ما سره مباشرت کو. اربهو کم یو دي تاسې ډېر مالک ده چې د خپل هغه ساتنه وکړي، کما کان رسول صلی الله علیه وسلم چې قدرت درلوده چې خپل ارب وساتي. یعنی تاسې حول الحما مه څرېږئ. رسول علیه السلام خپل عضو مخصوص ساتلی سو له دې نه چې جمعه ونسي ترنه. طالبانو دلته یوه ډېره ښه خبر کشمیري صاحب کړې، وایي امام سیوطي صاحب په حاشیه د نسائی کې زهر الربا نومیږي، هلته یوه خبر کړې چې نبی صلی الله علیه وسلم نه مکروه تحریمي د رسول الله نه صادره کېږي او په دې کې رسول الله ته ثواب ده. کشمیري صاحب وی دا خبره چې ده کړې د امام سیوطي صاحب چې رسول الله السلام نه مکروه تحریمي صادره کېږي او دې کې نبی علیه السلام ته ثواب هم ده، نو دا خو یوه نادره غوندې خبر ده. اصل کې علماو کې مکروه تحریمي کې ثواب نشته. طالبانو جواز او کراهیت تنزیهی سره یوځای کېږي، جواز او کراهیت تحریمي هم یوځای کېږي، اما طالبانو دا چې ثواب پکې ده دا به په تنزیهي کې وي، طالبانو تحریمي کې نه ده. باب ترک الحائز الصوم. اصل کې طالبانو امام بخاری رحمه الله دلته یوی خبری ته اشاره کوي. امام بخاری طالبانو واضح خبری نه حل کوي، هغه مسئله چې مشکله مسئله وي هغه حل کوي. اوس طالبانو حایزه ښځه لمونځ کوی سي، هغې دپاره ولې امام بخاري باب کې نه ښوده؟ ځکه طالبانو هغه جلي و واضحه خبر ده. ځکه اوس طالبانو لمونځ چې کوي د لمانځه دپاره شرط څوک ده؟ طهارت. نو ښځه طاهره ده نو څوک هم نسي کولی، اما د روزې دپاره خو څوک نه ده شرط. طهارت شرط ته طالبانو نه، نو چې شرط نسو د جنوب روزه صحیح کېږي که نه صحیح کېږي؟ صحیح کېږي. نو طهارت ورته شرط نه ده. چې شرط نه ده چا به دا پوښتنه کوله چې روزهدار دپاره د حیضې ښځې دپاره روزه نیول جایز ده که ناجایز ده؟ امام بخاري باب کې ښوده چې نه روزه نه ده جایز ورته، چې روزه ورته ونیسي دا څوک ده؟ دا نه ده جایز. دلته به یوه بله خبره وکړم. طالبانو امر تعبدي اولاده که امر معقول المعنى اولاده. دو امر دي طالبانو، یو امر تعبدي ده، یو امر معقول المعنى ده. الله دو حکمونه موږ ته رالیږلي دي. یو حکم طالبانو امر تعبدي ده. اوس طالبانو انسان چې قضای حاجت ته لاړ چې دا اوس لاړلې که نه تشو میتیازو ته، تشې میتیازې دې وکړلې، بولې دې وکړلې، کم جینه ووتلې؟ له ذکر نه. د غجې مینځل سنت، د مخ مینځل اوس چې د غجې مینځل سنت او د دیجې مینځل د لاس پټ ده.
تا طالبانو که فکر وکړي معقول المعنا د طالبانو که نه ده جواب را کوي کنه معقول المعنا ده عقلی منی نه طالبانو دې ته امر تعبدي وي بس د الله امر د کار به نه پکې لري کوای نو امر تعبدي اولاده که امر معقول المعنا اولاده الله یو داسې امر کړی ده چې عقل هم هغه مني چې باید دا کار وکړو یو امر الله داسې کړی طالبانو عقل یې نه مني خو څوک ده طالبانو تعبدی د امر بس موږ باید د الله عبادت وکړو نور کوم یو اولاد دی کې د علماو اختلاف ده بعضی اصل کې دا مسئله د اصول فقه علما بحث کوي بعضی علما وی معقول المعنا اولاده که د سړي هغه عقل په اطمینانی راضي کنه خو چې وای منی علت ذکر کې به خوندم عبادت کوي بعضی علما وی نه امر تعبدی اولاده طالبانو امر معقول المعنا تقریبا اکثر علماوی چې اولاده خبر پویس ولی امر معقول المعنا دا اولاده طالبانو لامر تعبدینا خو بیا اختلاف شته پکې طالبانو شامی پر رد المحتار کې په مسله باندې بحث کړای اوس طالبانو نه المنځ کول حایزې لپاره دا معقول المعنا ده کنه زکه حایزه به ولی منځ نه کوي زکه دی منځري لپاره طهارت شرط ده طاهره نه ده روزه طالبانو د روزي لپاره روزه حایزه ته نیول څنګه ده دم ناروا ده ولی ناروا ده د روزي لپاره خو طهارت شرط نه ده بس دا الله امر ده چې څه کوي دې پسې مګر دیګه دا به امر تعبدي ده دا امر تعبدي ده او نو منځ کول طالبانو معقول المعنا ده امام بخاری دا عادت ته طالبانو معقول المعنا باندې ډیر بحث نه کوي ځکه طالبانو هغه تیار منل سوی د پچا باندې بحث وکړي په امر تعبدي باندې چې دا مشکل ده ځکه باب ورته کې خو د باب ترک الحائز الصومه او چاته باب کې نه خو